بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ماشومانو ستړي مه شئ، الله دې وکړي چې جوړ په خیر یاستئ. نن به چې زموږ موضوع ده د ساینس مضمون دی چې لومړی درس دی د ژوندي او غیر ژوندیو موجوداتو فرق توپیر. په دې نه مخکې مونږ په دې باندې پوه شو چې ساینس څه شی دی. ساینس به چې ګوري په ډیره ساده ژبه که په انګلیسي باندې وایي د knowledge obtained by observation and experiment، هغه علم چې په مشاهداتو او تجربو باندې ولاړ دی، هغې نه پس لاسته راشي، هغې ته ساینس وایي. خو چونکې دلته تاسې سین ډېر وړوکی دی، نو موږ په دې ساویه باندې ساینس داسې تعریفوو چې موږ پرې پوه شو په روزمره ژوند کې، چې په روزمره ژوند کې څه کیږي، څنګه کیږي، ولې کیږي. په دې شیانو ځان پوهول دې ته ساینس وایي. دنیا کې څه کیږي، څنګه کیږي، ولې کیږي، په دې ځان پوهول دې ته ساینس وایي. مثال، زه تږی یم، چې کله اوبه وچکمه تنده مې ماته شي. اوس سوال دا دی، دغه اوبه ما وچکلې خېټې ته راغلې، تنده مې ولې ماته شوله؟ په دې کیسه پسې تحقیق کول، په دې ځان پوهه کول، نه لاړ شي د اوبو چېرته لاړې، څه کار یې وکړ، د ما تنده ماتولې وه، ولې ماته کړې ما تنده، په دې ځان پوهول دا ساینس دی. همداسې زه وږی یم، زه ډوډۍ خورم، چې ډوډۍ وخورم د ما لوږه ورکه شي، زه روغ رمه شم، جوړ شم، کار کوی شم، انرژي ترلاسه کړم. دغه د ډوډۍ کې څه کمال و چې ما وخوړه، چېرته لاړه، څنګه یې ماته انرژي راکړه، څنګه یې ما وجود کې طاقت راوستو، په دې ځان پوهول دا ساینس دی. نور بیا وروسته بحث کوو، خو دومره پوه شي چې څه کیږي، څنګه کیږي، لمر راخیږي، تیاره شي، شپه شي، ورځ شي، په دې ځان پوهول دغه ساینس دی. نو دا به مخکې په غټ لیول باندې وایو، خو تاسو نه چې څوک پوښتنه وکړي دومره جواب ورته ووایي چې په دنیا کې څه کیږي، څنګه کیږي، ولې کیږي، په دې ځان پوهول دغه ساینس دی. اوس راځو دلته د موږ لومړی موضوع د ژوندی او غیر ژوندی موجوداتو توپیر. بچیا ګوري موږ چې د دنیا ته راشو، نړۍ ته، په دې کې شیان موږ په دوه برخو ویشو، ځینې ژوندي دي او ځینې مړه دي. انسان ژوندی دی، حیوان ژوندی دی، نباتات ژوندي دي، هلته لاړ شي هوا مړه ده، اوبه دي، خاوره ده، دا ټول شیان مړه دي. موږ یې په دوه برخو ویشو، ژوندي او غیر ژوندي، living things او non living things. دې فرق څه دی موږ ځان پرې پوه کړو. لومړی فرق یې دغه دی چې ژوندي موجودات په خپله خوښه حرکت کوي. یعنې ژوندي موجود یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، لکه انسان د یو ځای نه بل ځای ته ځي، حیوان د یو ځای نه بل ځای ته دریمي، غوا ده، میخه ده، چرګه ده، مرغۍ ده، الوزي، مایان دي، په اوبو کې حرکت کوي. او غیر ژوندي په خپله خوښه حرکت نشي کولی. هو حرکت کوي خو په خپله خوښه نشي کولی. مثال کې به تیږه ده، زه یې په لاس کې اخلم، هلته لرې ولمه، خو دې د ما په واسطه حرکت وکړه، په خپل حرکت نه دی کړی. تاسو به چې سوال به پیدا شي چې نباتات خو ژوندي دي نو حرکت څنګه کوي، هغه موضوع تاسو اوس وړکي چې لږ غټ لیول ته لاړو، بیا هلته په هغې بحث کوو. دلته اوس موږ نشو په هغه اوس تاسې موږ نشو پوهېدی. دویم توپیر یې دغه دی چې ژوندي موجودات خوراک کوي، خوراک خوري، دې ته انرژي په کار وي، که دې خوراک ونه کړي دې مري د لوږې. انسان دی ډوډۍ خوري، حیوان دی خوري، مرغۍ ده، ماهي ده، ټول خوراک خوري. او غیر ژوندي موجوداتو ته د خوراک ضرورت نه وي، که شپه ورځ خوراک ورته ورنه کړي هېڅ پروا نه وي، تیږه ده پرته ده، کور کې میز دی، ټي وي دی، که خوراک ورنه کړي هېڅ کیسه کې هم نه دی. دریم فرق یې دی ژوندي موجودات ساه اخلي. څه کوي؟ ساه اخلي. موږ تاسې ساه اخلو، نبات ساه اخلي، په به موږ وروسته پوه شو چې ساه څنګه اخلي نباتات، حیوانات ساه اخلي، انسانان یې اخلي چې موږ اکسیجن اخلو. او غیر ژوندي موجودات ساه نه اخلي، هغه مړه دي، پراته دي. څلورم فرق یې دی ژوندي موجودات نسل زیاتوي. څه کوي؟ نسل زیاتوي، بچي پیدا کوي. انسان ته ګوري مخکې یو مور پلار وي، مور پلار دوه نفره وي، هغې نه بچي پیدا شي، دوه وي، پنځه وي، شپږ وي. دغسې چرګه کور کې یوه چرګه وي د مونږ، هغې نه شل چرګوټي پیدا کړي، دغسې وزه ده، میږه ده، هغه خپل بچي پیدا کوي. او غیر ژوندي نسل نه زیاتوي. ګورئ په کور کې ټي وي پروت وي، که شل کاله تېر شي، که سل کاله چې هماغه یو ټي وي زیاتېږي نه، هغه به دوه جوړ نه شي. په کور کې میز پروت دی، سل کاله دې تېر شي، هغه یو میز به یې زیاتېږي نه، نو هغه نسل نشي زیاتولی. همدغسې راشي پنځم هغه ته ژوندي موجودات وده کوي، یعنې لویېږي.
اوس تاسې مخکې که خپل ځان ته بچې وګورئ تاسې مخکې دومره وړکي وي اوس دومره شولې چې 10 کلن شي بیا به څومره جګ شي چې 20 کلن شي بیا به څومره جګ شي بیا به یو وخت راځي موږ استادان وګورئ ګیرې سپینې دي دومره غټ دي او وړوکی ماشوم چې پیدا شي اول څومره وړکی وي هغه همدغسې غیر ژوندي موجودات چې کوم دي هغه لویږي نه وده نه کوي هغه یوه تیږه یو میز یو ټي وي پروت دی چې اوس پروت دی هماغه دی داسې نه کېږي چې 2 کاله پس ټي وي غټ شي لوی شي سایز کې میز غټ شي یا چوکۍ غټه شي هماغه چوکۍ به چې پرته وه هماغه به وي دغه ټیکي نه نو موږ تاسې ولوستل چې په ژوندي او غیر ژوندي یا لیوینګ او نان لیوینګ تینګز کې څه فرق دی څه ډیفرنس دی د ډیفرنس اف لیوینګ and نان لیوینګ تینګز ژوندي موجودات په خپله خوښه حرکت کوي غیر ژوندي په خپله خوښه حرکت نشي کولای نان لیوینګ تینګز نشي کولای لیوینګ تینګز خوراک کوي چې نیوټریشن ورته وایي نان لیوینګ تینګز خوراک نشي کولای لیوینګ تینګز ساه اخلي ریسپایریشن کوي نان لیوینګ تینګز ساه نشي اخیستلی لیوینګ تینګز چې کوم دي نسل زیاتوي ریپروډکشن کوي او نان لیوینګ تینګز چې کوم دی نسل نشي زیاتولی لیوینګ تینګز وده کوي ګروت کوي ګروت ورته وایي وده ته او نان لیوینګ تینګز چې کوم دی هغه وده نشي کولی دا 5 فرقه دي په لیوینګ او نان لیوینګ تینګز کې خدای دې وکړي تاسې ته کوم ستونزه نه وي پوه شوي یې بیا هم بچیه که کوم مشکل والته تاسې سوال کولی شي موږ نه موږ به جواب درکوو مهرباني